د غزنی کندهار د وارداتي برېښنا د 220 کیلو ولټه فایو د فاونډیشنونو د ساختماني چارو څخه لیدنه وسوه. د کندهار حوزې برېښنا رئیس الحاج حافظ محمد امین فاروقي د عملیاتي او اداري مرستیالانو په ملتیا د غزنی کندهار د 220 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د پایو د فاونډیشنونو د پروژې د کارونو څخه له نږدې لیدنه وکړه. د یادې لیدنې پر مهال د پروژې مسؤل د کندهار حوزې برېښنا رئیس او مرستیالانو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د دوی چارې له نږدې ویني، کارونه یې څاري او د دوی غوښتنې اوري. نوموړي زیاته کړه د پروژې چارې تر ډیره حده پر مخ تللي او هڅه کوي ترڅو د پروژې پاتې چارې نورې هم چټکې او په نږدې راتلونکي کې بشپړې کړي. وروسته د کندهار حوزې برېښنا رئیس الحاج حافظ محمد امین فاروقي د پروژې مسؤلینو ته د پروژې د لا چټکوالي اړوند د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ او یو شمېر لارښوونې او سپارښتنې یې ورته وکړې ترڅو یاده پروژه په پوره شفافیت او صداقت سره مخته یوړل شي. ښاغلي فاروقي یاده پروژه د کندهار د ولس لپاره ستر ګام یاد کړ او زیاته یې کړه چې د برېښنا د همدې پروژې په بشپړولو سره به د کندهار د خلکو ستونزه حل سي او هم به وکولای سو د کندهار صنعتي پارک ته 24 ساعتونه منظمه او قوي برېښنا ولرو. د یادونې ده چې د نوموړي پروژې چارې د افغانستان برېښنا شرکت په مالي لګښت او سایقه انرژي ګروپ لخوا پر مخ وړل کیږي.